دا څوک ده؟ دا زخمی هغه خوږمن پلار دی چې تېره ورځ په کوټه کې د ګیس لیک سوی و چې له امله یې چاودنه وسوه او د ده 15 بچیان پکښې مړه سو. دی خپل هم زخمي دی او کوروالی هم زخمي ده. اوس د خپلو ماشومانو آخري دیدار کوي. د 5 ماشومانو جنازې وځي. سلامونه قدرمنو، نن زه له یو داسې خوږمن دردمن پلار سره موجود یم چې د ده د 5 بچیانو جنازې له ده سره پرتې دي. دا د ده هم خوږ دی، پښه یې ماته ده. هغه خوږمن پلار دی، شراب الدین نوم دی. قدرمنو، زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې د ده کور ته باسو، قیامت پر رالی. اوس یې باید معاشي مسلې حل کړي. کور یې ګډ ړنګ سوی دی، د روزانې سړی دی، کور یې ړنګ سوی دی، 5 جنازې یې ووتلې. اوس کور ور جوړ کړي، نورې معاشي مسلې حل کړي، د ده پښه ماته ده، د ده علاج وکړي. ستا نوم څه شي دی؟ زما نوم شرف الدین. دا برای څنګه دا واقعه وسوله؟ بیا رابرې خدای سوچ چې زه د شپې ووتلم، د باندې د موږ ته یې ګیس چوله دغه ورته وایي د اوبو تبدیل کوي. د اوبو تبدیل کېدو دپاره مې هغه چوله ترتیب برابر کړي. دلته رالم خونې کې پرېوتلم. د خونې وروسته مې داسې په راسته اړخ پرېوتلم، داسې یو 10 متره 15 متره به تېر شوي، بوژاری سو. بوژاری زه نه سم پوه سړی څنګه بوژار دی چې بې له بوده ته راځي، څنګه معاملات. بس د خونې ترپ سو، د ترپو سره زموږ خونې چت هم پر موږ ایله سو. نور بیا ماته درک نه دی. څو کسان واستئ په خونه کې؟ موږ په خونې کې دغسې 7 کسان وو. دا بچیان مو مطلب یو ځل مې سپین سرې. تی زخمیان یاست؟ موږ زخمیان یې، دغه 2 بچیان به شاو سو، 15 دانې هم 15 شهیدان سو. 15 دانې شهیدان سو. په کورا دي تاب کوي، تباه بولي کې. ښه، موبایل نمبر راوښیه. ستا موبایل نمبر راوښیه چې خلک 2181 بیا 9028 زما د موبایل نمبر دی. بیا وایه په پښتو یې ویلی سوی؟ په پښتو 0321 29 ښه، مطلب که څوک وغواړي ستا کور در جوړ کړي یا ستا په علاج کې مرسته وکړي یا څوک ستا مالي مدد وکړي، دې ته ضرورت لري اوس که نه لري؟ خدای پاک دې هغو ته خیرونه ورکړي چې موږ سره مدد وکړي. زه ستاسو له کور ودانۍ وم چې به تاسو راغلي یاست، له موږ سره به دغه یو مدد یې کوئ چې وروره مسلمان موږ خیرخواه یو چې دوی موږ سره مدد وکړي. موږ یې کور ودانۍ وایي، کور یې ودان. صحیح، مهرباني. موږ ته زړه صبر راکړي. ور بس معامله